که چیرې یو کس د خپلې کوروالا سره د خپلې زنانې سره د شا د خوا کوروالی وکړي آیا په دې عمل سره د دوی نکاح ماتیږي دا ښځه ورباندې طلاق کیږي دا ښځه ورباندې حرامه کیږي راسئ چې دا مسله درته بیان کړم که چیرې یو انسان نعوذ بالله د خپلې کوروالا سره د شا د خوا کوروالی وکړي دغه یو زنا وکړه دغه زنا وکړه ګناه کبیره یې وکړه البته په دې عمل سره پر نکاح باندې اثر نه پرېوځي یعنی دغه ښځه په ده باندې نه حرامېږي نکاح یې نه ماتېږي خو که چیرې یو انسان دا عمل کوي یا یې کړی وي او بیا یې توبه نه وي ایستلی یا یې توبه دې نه باسي نو پر دا کس باندې پر دې زنانه باندې د الله لعنت وي د فرشتو ورباندې لعنت وي د محمد صلی الله علیه وسلم ورباندې لعنت وي پر دوی باندې او د دغه کس په ژوند کې برکت نه وي لنډ عمر به وي کوچنی عمر به وي او په رزق کې به برکت نه وي رزق به تنګ سي په ژوند کې به په مصیبت او په مشکلاتو کې وي نو دا ضروري مسله ده دا د سره شعر کې چې ډېر خلک په دې ګناه کې مبتلا دي او دې ته ګناه نه وایي